هیڅ وخت چاته درد او تکلیف مه ورکوه. هیڅ وخت د چا زړه مه ازاروه. کوشش وکړه چې له خلکو سره په مینه او محبت باندې ژوند تیر کړې. که ته چاته تکلیف ورکوي او یا هم د چا زړه دردوي، نو لږ دې د خپل ګریوان کې فکر وکړه چې ته هم په سینه کې زړه لرې. داسې یو څوک به پیدا شي چې بیا به تا ته هم درد درکړي. ته به هم بیا له تکلیفونو سره مخ شې. هیڅ وخت چاته کنځل مه کوه، څوک مه رټه. انسان دی، کله که به شیطان در باندې غالبه شو او یو چاته دې سپکې سپورې ویلې او یو چاته دې کنځلې کولې، مخکې له دې چې ته خلکو ته کنځا وکړې، لومړی دې د خپلې کورنۍ پر غړو باندې یو نظر تیر کړه او بیا دا فکر وکړه چې زه خو هم په کور کې خپله خور او مور لرم، ولې یو چاته مور او خور یاد کړم. کله چې دې له چا سره په خوشحالۍ، په مینه او محبت باندې ژوند تیر کړه، نو ته تر ټولو کامیابه سړی. ستا ژوند به له خوښیو او له خوشحالیو ډک وي. هیڅ وخت به ته په ژوند کې پریشانۍ ونه وینې. مینه او محبت، ورورولي خپرول، دا د کامیابه خلکو کار دی او کامیابه خلک تل له همدې معرکې راوتلي دي.